السلام علیکم ناظرین زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام یوه بله ورځ یو دماکه خیزه ورځ خپل اختتام ته ورسېده او یقینا راتلونکي 2 هفتې چې کومه دا هم مزید دماکه خیز دي او د پاکستان په سیاست کې ډېرې زیاتې تبدیلۍ را روانې دي. یعنې ډېره هر څه به د دې سیاست په میدان کې کېږي. زه ستاسو مخکې تقدمه چې آخر په دې سیاست کې به څه کېږي، خو د دې سره سره درته دا هم وایم چې کومه کوششونه په ښکاره کېدله هغه کوششونه به اوس په د پردې شاته کېږي. یعنې کومه څه به چې په منظریام کېده هغه به اوس د منظریام نه شاته کېږي او د څه دپاره به کېږي، د آیني ترمیم دپاره به کېږي او عام خلکو ته به اوس د دې اندازه نه وي. یعنې اوس چې کومه دی ډېر غټ امتحان شروع شوی دی او دا امتحان د مقتدره هم دی او د دې سره سره د موجوده حکومت یو غټ او لوی امتحان شروع شوی دی او د دې دپاره صرف او صرف د جنګ چې دا جنګ کومه دی د موجوده حکومت دپاره دا د دوی د بقا او د ژوند دپاره دی. ځکه دوی ته د 15 ورځو یو الټیمیټم ورکړی شوی دی که چېرته تاسو ته چې کومه موږ نتایج درکړل دي، که دا تاسو چېرته په 2 هفتو کې یعنې که په 15 ورځو کې دا تاسو حاصل کړه نو ستاسو حکومت به باقي وي، که نه چېرته تاسو دا حاصل نه کړه نو ستاسو حکومت به ځي او موږ به په دې باندې دوباره سوچ کوو. ځکه کومو کسانو چې دوی راوستي دي او کېنولي دي دلته یقینا هغه به د بل الټیمیټلی یعنې د دې لپاره به الټرنیټ یو بله سلار سوچ کوي او ګوري به د دې لپاره او په دې باندې به دوباره دوی سوچ او وچار کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب باندې هم یو تلوار چې کومه دی د دې په سر باندې موجود دی او دا تلوار چې کومه دی دا د دې د وجې نه مولانا فضل الرحمن صاحب او یا موجوده حالات چې کومه دي دا ډېر زیات تشویشناک دي، ځکه چې دا حکومت په دې وخت کې یو بلنډر کولو دپاره تیار شوی دی او دا بلنډر کوي او یقینا که چېرته دوی دا بلنډر وکړه نو پاکستان به ډېر زیاته تشویشناک ځای ته ورسوي او پاکستان به هغه اخري ځای ته ورسوي د کوم ځای چې خلکو سوچ نه دی کړی او پاکستان ته به د دې د وجې نه ډېر زیاته نقصان ورسي. یوه خبره خو ډېره زیاته واضح شوې ده او هغه دا ده چې د آیني ترمیم به راځي او دا به په هر حال کې راځي او د دې پاس کېده چې کومه دي د دې لپاره به 100% کوشش کېږي. خو د دې سره سره مولانا فضل الرحمن صاحب دی هغې دا هم ویلي دي چې تاسو څه دومره جلدي جوړه کړله، پرېږدئ چې خزان راشي بیا به خزان کې دا پاڼې راوغورځېږي او دا پاڼې چې کله مړاوې شوې د هغې نه بعد به ګورو چې اوس څه کول دي. یعنې اصل کې مقصد د مولانا فضل الرحمن صاحب دا و چې د قاضي فایض عیسی صاحب د ایکسټنشن دا وخت ختم شي د هغې نه بعد به ګورو چې څه به کېږي. یعنې قاضي فایض عیسی صاحب خو دا خوب لیدلی و چې هغه ته به ایکسټنشن میلاو شي یا به د قاضي فایض عیسی صاحب دپاره یو نو وفاقي چې کومه عدالت دی هغه به جوړ کړی شي او د هغې به چیف جسټس صاحب څوک جوړ کړه چې قاضي فایض عیسی صاحب او تحیات به هغې د دې چیف جسټس وي. خو د هغې دا کومه خوب چې دی دا نن ختم شو او قاضي فایض عیسی صاحب چې کومه خوب لیدلی و یقینا هغه خوب ورسره بالکل اختتام پذیر شو. د دې هر څه باوجود بیا هم په حکومت باندې ډېر داسې سوالونه دي ډېرې ګوتې په دې باندې شوتېږي او د حکومت ته دا ویلی کېږي چې آیا تاسو سره دومره هر څه مینج کېدله، تاسو دومره کوشش کړل، تاسو بیا د آیني ترمیم ولې پاس نه کول؟ حکومت دې دا تپوس وکړو چې آیا کسان خو پوره کول دا ستاسو ذمهواري وه؟ نو هغې ورته وویل چې کسان خو مونږ تاسو ته پوره کړو، د هغې باوجود هم تاسو د آیني ترمیم پاس نه کړو او تاسو مونږ یو واحد کس پرېښودو او هغه مولانا فضل الرحمن صاحب او تاسو مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی هغه تاسو مینج نه کړه، هغه تاسو منعو نه کړه او د هغه د وجې نه ستاسو د آیني ترمیم چې کومه دی دا پاس نه شو. نو د هغې نه بعد دوی دا ټاسک چې کومه دی دا چا ته ورکړو؟ د بلاول بټو صاحب ته ورکړو. بلاول بټو صاحب ته ویلې چې ته خپله ټرای وکړه او تا ته هم موږ یو موقع درکوو که ته چېرته په دې کې کامیاب شو نو یقینا ته به زمونږ مخکینی یعنې راتلونکی د شهباز شریف صاحب د حکومت د ختمېدو نه بس به ته زمونږ وزیر اعظم یې. بلاول بټو صاحب ډېر کوشش وکړو او هغې ویل چې د مولانا عبدالرحمن صاحب چې کومه تحفظات دي دا به موږ ختمو، ځکه چې د دې نه مخکې محسن نقوي صاحب هم ناکامه شوی او اعظم نظیر تارړ صاحب هم ناکامه شوی. هغې خپل ښه کوشش کړی خو مولانا عبدالرحمن صاحب دوی په هېڅ حالات باندې کنوینس کړی نه و. کوششونه اوس هم روان دي او مقتدره د نن لیګ په منځ کې خبرې هم روانې دي او مقتدره دې ته دا هم ویل دي چې تاسو چې کومه دی دومره څه کوشش ونه کړو او تاسو زموږ سره هېڅ مدد ونه کړو، تاسو لپاره موږ هم راوړی خدای ورته هم ویلې چې ستاسو خپل سینیټران چې کومه دي هغو ستاسو خبره ونه منله. یعنې ستاسو خپل سینیټران خپل کور ته لاړو او هغې وویلې چې تاسو موږ ته دا مسوده نه ښیئ او چې مسوده موږ ته تاسو نه ښکاره کوئ موږ به لاړ شو که تاسو موږ ډي نوټیفای کوئ که تاسو موږ نه اهله کوئ که تاسو موږ د رکنیت نه ختموئ موږ د هر څه ته تیار یو خو موږ ستاسو سره غوټه اچولو ته تیار نه یو. نو مقتدراو ته وویل چې تاسو دومره نه شئ کولی
چې خپل کسان تاسو نشئ د ځان سره کېنولای، تاسو هغه نشئ کنوینس کولی، نو تاسو مولانا عبدالرحمن صاحب څه کنوینس کوي؟ تاسو به د آئیني ترمیم څرنګې پاس کوي. خو راځم دا درته وایم چې جاوید لطیف صاحب هغه یو غټ انکشاف کړی دی، ډېر لوی انکشاف هغه کړی دی، او یقینا دا کوم انکشاف چې دوی کړی دی که دا کې چېرته حقیقت وي نو یقینا د دې ملک لپاره دا ډېر زیات نقصاندeh دی او ملک ته به د دې ډېر زیاته نقصان ورسي. ځکه چې په دې ملک باندې داسې څه قسمه سوالونه چوتول او بیا د ملک په هغه ادارې باندې چې کومه اداره همیشه دپاره موږ وایو چې دا په دنیا کې نمبر 1 ده او دا د هر څه مقابله کولی شي، نو د دې په سټرکچر باندې یا د دې په کمانډ سټرکچر باندې داسې سوالونه چوتول دا ډېر زیاته حیرانکن خبره ده. جاوید لطیف صاحب ویلي د دې مسودې په حوالې سره د دې د لیکېدو په حوالې سره هغه ویلي چې د فیض حمید صاحب نه اوس هم پاکستان تحریک انصاف فیضیاب کیږي، او هغه ویلي چې په دې اداره کې خلک هدایت د یو چا نه اخلي او خبره د چا منلی کېږي د فیض حمید صاحب منلی کېږي، نو دا د یقینا د دې ادارې چې کومه کمانډ سټرکچر دی په هغې باندې د یو ډېر قسمه سوالونه چې کومه دي دلته چوت کړل دي. د دې سره سره درته دا هم وایم چې ګورنمنت ته دا پیغام مخکې هم ورکړی شوی او اوس ورته دا هم ورکړی شوی و که چېرته تاسو دا ترمیم پاس نه کړو نو تاسو به ځئ کور ته، او یقینا ستاسو کور ته تلل چې کوم دی دا به بلکل 100% کنفرم شي. په مولانا عبدالرحمن صاحب باندې د دوه ځایونو نه ډېر زیات پریشر دی. یو پریشر په مولانا عبدالرحمن صاحب باندې دا دی چې د هغه مخې ته دا ډول والی کېږي که چېرته تاسو زموږ سره ملګرتیا ونه کړه نو د دې ملک نه به آئین ختم شي، د دې ملک نه به قانون ختم شي، مارشل لا به ولګولی شي، ایمرجنسي به نافذ شي، جوډیشري به ختمه شي، آئین به ختم کړی شي. بل طرف ته مولانا عبدالرحمن صاحب ته د خپلې پارټۍ د طرف نه د پارټۍ د اندروني طرف نه ډېر زیات په هغې باندې پریشر دی او هغې ته دا ویلی کېږي که چېرته تا د دې حکومت سره په دې آئین کې ملګرتیا وکړه نو زموږ سیاست به تحایات ختم شي او د پاکستان نه به زموږ هغه زیرې هم ختم شي. خو مولانا عبدالرحمن صاحب ته دا هم اندازه ده چې د هغه په پوره کیریر کې هغه ته دومره زیاته پذیرایي نه وه میلاو شوې څومره پذیرایي چې مولانا عبدالرحمن صاحب ته په دې 15 ورځو کې میلاو شوه، او دا پذیرایي هغه ته صرف او صرف د حکومت د طرف نه یا د مقتدرانو د طرف نه یا د نور چې کومه د ملک ادارې دي د هغې د طرف نه بلکې د عوام د طرف نه چې مولانا عبدالرحمن صاحب ته کومه پذیرایي میلاو شوه شاید دا به مولانا عبدالرحمن صاحب ته د هغوی په کیریر کې مخکې میلاو شوې. یقینا مولانا عبدالرحمن صاحب ته به د دې خبرې دا خبرونه هم راسي نو هغه به د هم خپل مخې ته ږدي او د دې نه بعد به هغه فیصله کوي. مولانا عبدالرحمن صاحب په سر باندې یو تلوار بل هغه دا دی چې کومه د ملک د هغې چې کومه ملګری ملک دی د هغې د طرف نه که چېرته مولانا عبدالرحمن صاحب باندې پریشر واچولی شي نو یقینا دا به د مولانا عبدالرحمن صاحب لپاره ډېر زیات ګران شي هغې ته انکار کول، ځکه چې تا دپاره څوک یو ملګری راولي یا یو رشته دار راولي یا یو بل قریبي کس راولي او د هغې نه تا ته سفارش د هغې په ترو باندې وکړي نو یقینا هغې ته انکار کول چې وي دا ډېر زیات مشکل وي. نو مولانا عبدالرحمن صاحب دپاره به هم ډېر زیات ګران وي چې هغه دغه دوست ملک ته په دې وخت کې انکار وکړي. نو په مولانا عبدالرحمن صاحب دپاره دا یو غټ امتحان دی او دا وخت موږ ګورو چې آیا مولانا عبدالرحمن صاحب د دې امتحان نه مخکې څنګه تېرېږي. پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی چې هغه به د 21 تاریخ باندې یعنی 21 ستمبر باندې به د دوی په لاهور کې جلسه وي او دا جلسه به په هر حالات باندې وي. د دې په حوالې سره علي امین ګنډاپور صاحب وینا ده چې په 21 ستمبر به جلسه وي او په هر حال باندې به دا جلسه په لاهور کې وي او د پاکستان تحریک انصاف د ذرایع مطابق پاکستان تحریک انصاف اعلی قیادت اجلاس په 19 ستمبر په پېښور کې وي او په دې اجلاس کې به د جلسې د حکمت عملي په معامله باندې به وي، یعنې په دې کې به د دې جلسې لپاره حکمت عملي چې کومه دا جوړېږي په اجلاس کې به د جلسې د روانېدو او مقام پلین چې کومه د دې ترتیب به په دې کې کېږي او د هغې ذکې به ښودلی کېږي چې کوم ځای ته به دوی راځي. ذرایع مطابق د دې جلسې دپاره چې د خیبر پښتونخوا کومه قافلې ځي د هغې قیادت به علي امین ګنډاپور صاحب کوي او د هغه په قیادت کې به دا جلسې لاهور ته ځي روانېږي به. علي امین ګنډاپور صاحب ویلي چې د آئیني ترمیم د منظورول خو لا د لرې خبره ده، د دې په اسامبلۍ کې راوړل چې کومه دی یا په اسامبلۍ کې پیش کول دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. هغې وینا وه چې موږ پرامن خلک یو او زموږ دعا ده چې الله تعالی دې زموږ د زړونو نفرتونه لرې کړي. هغه ویل چې آئیني ترمیم چې کومه ده دا په جمهوریت باندې حمله ده او دا به موږ په هېڅ حالات باندې کامیابولو ته نه ورکوو. هغوی دا هم ویل که چېرته دوی دا سوچ کوي چې د جمهوریت په موجودګۍ کې به دوی دا بیل راوړي او دا بیل به پاس شي نو هغه ویل چې دا د دوی ډېر غلط سوچ دی. هغه ویل چې دې ته موږ په پارلیمنټ کې شکست ورکوو او په هر حالات به دې ته موږ شکست ورکوو. هغه ویل چې
آئینی ترمیم منظورول خو ډېره لرې خبر ده. دا صرف او صرف چې اسمبلی ته راوړو نو زه به دا ومنم چې دا ډېر جرأتمندانه خلک دي. دلته ګورنمنټ داسې بلنډر کوي که چېرته یقینا دوی دا بلنډر وکړو نو دا به ملک هغه ځای ته ورسوي چې کومه اخري حد وي د ملک. یو خو ګورنمنټ د پنجاب دا کار کړی دی چې صنم جاوید او د فلک جاوید صاحبه په کور باندې دوی بیا یو ځل بغیر وارنټ ګرفتارۍ چې کومه دی ریډ کړی دی، پولیس هلته رسېدل دي. د دې نه اندازه لګي چې څومره 1 سپتمبر را نږدې کېږي یو په پنجاب کې د پنجاب پاکستان تحریک انصاف پر رهنماګانو باندې ریډ کوي او دلته به دوی دا خپل ریډ چې کومه دی د دې تعداد به دوی مزید زیاتوي. سلمان اکرم راجا صاحب تاسو پیژنئ چې د هغې په کور باندې هم دوی ریډ کړی دی او سلمان اکرم راجا صاحب تاسو پیژنئ چې دا څومره نفیس او پاک انسان دی او څومره خاموش انسان دی، خو د هغه هر څه باوجود دوی د هغې په کور باندې هم ریډ کړی دی. یقینا یو بله خبره ده چې کله پاکستان تحریک انصاف اعلان وکړو چې په 8 سپتمبر باندې به دوی د اسلام آباد د سنجاني په مقام باندې به دوی جلسه کوي، نو د هغې نه مخکې حکومت په جلدۍ سره یو قانون پاس کړو او قانون اول د قومي اسمبلۍ نه یعنې د قومي اسمبلۍ نه بیا د سینټ نه او بیا د هغه جلسې نه تقریبا 19-18 غنټې مخکې په هغې باندې صدر آصف علي زرداري صاحب دستخط وکړو او هغه په یو قانون جوړ شو. د هغې په تحت باندې چې علي ګنډاپور صاحب هلته کومه تقریر وکړو هغه تقریر دومره خطرناک و د ځینو خلکو په زړونو داسې ولګېدو چې تر اوسه پورې هغه نشان د هغې د زړونو نه دی لرې شوی او هغه غوسه اوس هم د دوی نه ده ختمه شوې. خو هغه عیني ترمیم چې کومه دی هغه صرف او صرف د اسلام آباد په حدودو کې لاګو کېږي، یعنې د اسلام آباد نه بار چې کومه دی یا د اسلام آباد د حدودو نه چې کله موږ بار ته واوړو نو هغه قانون بیا نه لاګو کېږي. نو ګورو چې آیا مریم نواز صاحبه په پنجاب کې څه کول غواړي، ځکه چې د هغې خو اراده دا ده چې په د مقتدره او د مسلم لیګ نونه یا د موجوده حکومت په منځ کې خو تلخیانې راغلي لارې یو دغه شو دي فاصلې د دوی په منځ کې ډېرې زیاتې اوږدې شوې دي، نو هغه غواړي چې څه نه څه طریقې سره دا فاصلې رانږدې شي. نو هغه دوی غواړي چې د پاکستان تحریک انصاف او د چا په منځ کې څه نه څه کلیش راشي او په هغې کې څه کیجویلټي وشي، یعنې ځینې کسان پکې شهیدان شي، نو چې د هغې نه بعد دوی د مقتدره سره رانږدې شي او ووایي چې خیر ده که څه کسان لاړه دی د دنیا نه څه دومره غټه خبره نه ده، خو چې د دوی دا تعلق به بیرته بحال شي او دوی په یو ځای رامن شي او دا ووایي چې دا خو یو دهشتګرد د پارټي ده او دوی خو په ملک کې دهشتګردي کوي او موږ خو پاک خلک یو او موږ د دې ملک دپاره ولاړ یو او موږ صرف د دې ملک دپاره کار کوو. نو د دې په حوالې سره عظما بخاري صاحبه تاسو پیژنئ چې دا وزیر اطلاعات پنجاب دا یو سټیټمنټ ورکړی دی او د دې سټیټمنټ سب پوینټ زه ستاسو مخې ته ږدم د هغې نه بعد به تاسو ته اندازه وشي. دا سټیټمنټ چې کوم دی دا ډېر زیات الارمینګ دی او ډېر زیات خبرداری ورکوي او که چېرته حکومت دا ایډونچر وکړي نو یقینا دا به ملک هغه ځای ته ورسوي چې کوم ځای ته د دې ملک رسېدل نه دي پکار. په لاهور کې هغه ویله چې دوباره موږ د 9 مۍ په شان ته د حالاتو اجازه ته نه شو ورکولی. د میډیا څخه خبرو کولو په وخت هغې وویلې چې په صوبۍ کې د امن و امان د برقرار ساتلو دپاره موږ هر څه ته تیار یو. یعنې یقینا دلته تاسو اندازه کولی شئ چې پنجاب حکومت د څه دپاره اراده کړله او دوی څه کول غواړي. نو د بل ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.